پړی پسې حلوا شته او نشته لکه مړی پسې د مړی خدای کور ران که لکه چې ورانې شو. تاسو وایئ په ایمان ما ته خدا خبرې کول خوندم نه راکوي خو بعضې وخت کې مجبور شم که مړی پسې چې حلوا وکړه نو وایئ په ایمان دا مړی پې بخلی کېږي. یو سړی دې خوا وګورئ عقلي خبرې کوو. دا پولیټیکل تحصیلدار دی ستاسو په دې باړه کې تحصیل کې ناست د ده خاصدار راغه اول خو د خاصدارو ته وګوره د چا غوږ نه د چا پوزه نه د چا سترګه نه داسې مات ګوډ غوندې خاصداري خیال دې راغی دغه مات ګوډ راغله چې تحصیلدار صاحب حکم دا مخکې شه ته چې ځان ته څه وی ورسره روان شي ورځئ ورسره که نه ورسره خړ غوږونه دې نیولي او روان چې صاحب غوښته یې صاحب ته تحصیلدار درته وویلی چې دا پولیټیکلي دفعې لاندې خاصدارو ته وایي چې دې حوالات کې واچوئ او په دغه وخت کې ته رامنډه کې او د باړې بازار نه یو لوی خانک د حلوا یو سې او تحصیلدار ته کې چې صاحب د حلوا وخوره خو دا ملک صاحب را پرېږده را پرېږدي پرېږدي دا ولې په حلوا یې هم نه پرېږدي. ها د انګریز د حکومت تحصیلدار خو په لوی خانک حلوا ستا نیولی نه پرېږدي او خدای چې څوک راونیسي به ستا په حلواګانو پرېږدي. دا ستاسو عقل دی دا تاسو سوچ دی. یا ادیرې له ورسره مالګې یوسئ یا غنم یوسئ زه دا نه وایم چې دا ناروا دي او کفر زما دا ایمان دی چې د کال 12 میاشتې مړو پسې خیرات کوه دا ډېر ښه کار دی خو عقیده دا ساتل چې په ژوند هر څه کې او د مرګ نه وروستو ملا له 200 روپۍ اسقاط او ګوړې او مټیانې او یا چې دی مالګې ادیرې ته یو څه جوړ برې شو چې جانات توتي شي. دې خوا وګورئ پیغمبر خپلې لور ته ویلي لور ته لورې څوک وه ټولو ویل خپلې لور ته وایي یا فاطمة سلیني ما شئتې اے فاطمې دنیا کې دې که څه کار وي نو ما ته ووایه چې ویې کړما خو بچیا ډېر خیال کوه که په قیامت کې ته قرآن د خدای قانون لې بچیا که قیامت کې ته قرآن راونیوي نو زه به دې خلاصولی نه شم. لور ته اے بچیا که ته په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به دې خلاصولی نه شم. نوح علیہ السلام څومره لوی جلیل القدر پیغمبر و زوی غرقېده وی یا الله بچے میں تباہ شو الله ورته څه وی انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اے نوح ته د 9 کالو پیغمبرې دا ستا زوی نه دی ځکه چې عمل ستا غوندې نه دی. نو که د پیغمبر بچې د پیغمبر په لار نه یو خدای نه پرېږدي د پیغمبر لور ته پیغمبر وایي چې که قیامت کې قانون راونیوي نو زه د خلاصولی نه شم. ته او زه د کومې مور زامن یو چې زما او ستا عمل به د پیغمبر غوندې او د قرآن مطابق نه او په مالګو او په ګوړو به تخلاص. بیا په جنازه به خلاص راوړئ قرآن دلته کېدی او ټول پې سره لاس ږدو. دا د ټوکو خبرې نه دي دغه استادان به یې پرېږدي دا هم ستاسو تیراوال ملا دی دا به یې پرېږدي. قرآن راوړئ دلته قانون څه دی انما الاعمال بالنیات. مولانا صاحب ٹھیک تھا انما الاعمال بالنیات. لو علماء دنن هم دو ناست د ټاپ علماء